السلام علیکم ورحمت الله. دغه وړوکي څاروي چې تاسو ګورئ ګډان دا دې ته منتظر دی چې کوم یو د خدای بنده را پیدا سي او زمونږ د مالک ته پیسې ورکړي او نور اختر کې چاړه را باندې راکاږي او زمونږ د غوښې غریبو بیچارو مسکینو ته تقسیم شي تر څو پورې د ابراهیم علیه السلام هغه سنت چې دی هغه ادا شي. تاسو پوهېږئ قمر بنسټ لله الحمد د تیر په څېر سږ کال بیا هم د افغانستان په مختلفو ولایتو کې قرباني کوي او یوازې سږ کال به یو خوشخبري درکړم چې یوازې په مزار شریف کې 158 غټ غویان به انشاءالله سږ کال قمر بنسټ ذبحه کوي. نو زمونږ غوښتنه د هیوادوالو څخه دا ده خصوصا هغه چې په بهر ملکونو کې اوسېږي غواړي خپلې قرباني افغانستان ته راوړي که خپلو خپلوان لري هلته راولېږي د هر چا په کلي کې د هر چا خپلو خپلوان غریب و غربه شته ولې که بیا هم څوک نه لرئ انشاءالله قمر بنسټ مو خدمت کې دی په کابل په پکتیا په غزني لوګر و دې خوا طرف ته خوست طرف ته هغه طرف فاریاب پورې تر مزار شریف پورې موږ کال په کال قربانیانې کوو سږ کال به بیا هم کوو. نو د ګډانو د چیلیو یا د سیرلیو همدارنګه د غویانو همدارنګه د ټولو قیمتونه تاسو ته په دې شیشه کې در ښکاري. نو که شریکه قرباني هم کوي هم موږ خدمت کوو د فکر وکړه د اختر تر 2-3 ورځو پورې موږ ټیم لګیا قرباني کوي. نو ستاسو قرباني به یو خدا خو به وي چې ستاسو هغه غوښه دلته هغه مسکینانو ته رسیږي. دلته داسې کورنۍ شته په دې وطن کې شاید تاسو کلیپونه مخکې لیدلي وي چې 3 میاشتو 4 میاشتو کې غوښه په سترګو نه ویني. نو زما په فکر بهترینه چانس هم دا دی چې خپله قرباني په خپل وطن کې وکړو در څو پورې هغه ښځې ته رسېدلي. الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم.